رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بشر چې الله عزوجل موږ مکلف کړي یو تر څو اطاعت یې وکړو او خبره یې ومنو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منل عینا داسې ده لکه د الله خبره منل چې وي. موږ د نبي علیه السلام د ژوند کیسه شروع کړې وه او دا خبره مو تر دې ځایه رسولې وه چې د نبي علیه السلام د پیدایش نه وروسته نبي علیه السلام حلیمې سعدیې ته وسپارل شو. دا چې د حلیمې سعدیې په کور او ژوند کې څه تغییرات او برکات راغلل په دې اړه مو په تېره ویډیو کې خبره کړې وه. نن د دې خبرې په دوام غږیږو. حلیمه سعدیه داسې بیان کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر ژر رالویېده. د یو میاشت د تېرېدو نه وروسته به داسې ښکارېده لکه په دې ماشوم چې یو کال تېر شوي وي. ډېر زر په خبره پوه شو. عقلمندي پکې الله اچولی وه. ژبه یې ډېر ژر زده کړه. 2 کاله پورې د حلیمې سعدیې سره و. 2 کاله چې پوره شول خپل خاوند او نبي علیه السلام سره مکې طرف ته روانه شوه. کله چې مکې ته ورسېدل خپلې مور آمینې ته یې وسپاره. کله چې آمینې ته وسپارل شو نو دوی ورته دا خبره ور اضافه کړه چې د وعدې مطابق موږ ستا ماشوم راوست، لیکن بیرته موږ دا مطالبه کوو چې دا ماشوم موږ سره پرېږده. مور یې ورته وویل څه پرې کوې خو بس دی که نه. حلیمې سوال او زاری شروع کړه چې مکه کې وباګانې دي موږ سره یې پرېږده. خیر دی موږ سره دې څه نوره موده هم وي. عام ماشومان به 2 کاله پس واپس کېدل. دا یې هم 2 کاله پس واپس کړ، لیکن مور یې بیرته پرېښوده چې بیا یې بوځه، ځکه دومره شوق او جذبه چې ته لرې نو بیرته یې کولی شي بویځي. د حلیمې سره په بیرته تګ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند 3م کال شروع شو. نو په همدې کال باندې یا د بعضې نورو تاریخي روایاتو له مخې په 4م کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شق الصدر واقعه وشوه. شق الصدر څنګه واقع وه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ملائک راغلل او سینې ورته څیرې کړل. په دې طریقه باندې چې بهر وتلی و د خپل ورور سره چې د هغه نوم عبدالله دی. عبدالله د حلیمې زوی و. نبي علیه السلام او دا ماشومان بار چیرته په یو میدان کې درېدلي ول. 2 کسان راغلل، سپینې جامې یې درلودلې. نبي علیه السلام یې ونیوه، راسه یې ملوه، خېټه او سینه یې ورته څیرې کړه. نو د هغه نه یې زړه ورته راوویست. د زړه سره چې کومه اضافي غوښه وه هغه یې ترېنه پرې کړه. اپریشن او عملیات یې ورته وکړل. بیرته یې ورته خېټه یو ځای کړه او ویې ګنډله. د نبي علیه السلام 15 ځلې اپریشن شوی، یعنې سینه مبارکه یې 15 ځلې سرې شوې چې دا مختلفو وختونو کې شوی. اولین ځل یې دغه وخت و چې د حلیمې په کور کې اوسېده. دا چې 4 ځله نور یې څه وخت سینه سیرې شوې وه یا عملیات شوې وه دا به هر یو په خپل ځای کې تاسو ته بیانوو انشاءالله. د زړه په خوا کې څه اضافي غوښه ده چې شیطان ورته وسوسې اچوي، دغه برخه یې پرې لرې کړه تر څو د شر وسوسې نبي علیه السلام ته را نشي. کله چې نورو ماشومانو دغه حالت ولید نو ماشومانو ویرېدل چې سړی خو یې مړ کړ. ماشومانو رامنډې کړې، خپل مور ته یې وویل چې زموږ هغه قریشي ورور چې دی هغه خو چا وواژه. نو حارث او میرمنه یې حلیمه دواړه په منډه ورغلل. چې ویې کتل نو نبي علیه السلام ولاړو. فاذا هو قائم منتقم اللون، رنګ یې لږ زیړ شوی و. پوښتنه یې د نبي علیه السلام نه وکړه. نو هغه ورته قصه بیان کړه چې 2 کسان و راغلل، زه یې ونیولم، سینه یې راته څیرې کړه، زړه یې راته وویست، نور نو نه یم پوه شوی. نو هغوی دواړه وویرېدل چې دا چېرته پیریان نه وي او دا ماشوم مونږ نه ضایع نه شي. نو ډېر زر دغه زنانه او خاوند یې نبي علیه السلام خپل مور ته ورساوه او ورته یې وویل چې دا ماشوم موږ درته روغ ورساوه نو مونږه نور ذموار نه یو،
د نبي علیه السلام مور ترې پوښتنه وکړه چې څه وشول؟ تاسې خو ډېر رغبت درلوده زما د ماشوم په پالنه کې، څه وشول چې دومره زر مو بیرته راوستې؟ هغوی ورته ځواب ورکړ چې دغسې واقعه پرې شوې ده او موږ یریږو چې پیریان یا بل کوم مخلوق یې ضایع نه کړي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور ورته وویل چې ته په ده مه یریږه. کله چې دا پیدا کېده ما خوب لیدلی و او ما ته یو دم راښودل شوی و، دا به نه ضایع کېږي انشاءالله، بیرته یې بوځه. قصدن یې بیرته ورسره پرېښود. نبي علیه السلام د حلیمې سره خوشحاله و او حلیمې یې هم ښه تربیت کوو. نو بیا چې کله 5 یا 6 کلونو ته ورسېد بیرته یې خپل مور ته راوستله او خپل مور سره اوسېدو. دا چې نور څه واقع شوي وو او څه پیښیږي په دې به په راتلونکي ویډیو کې بحث کوم. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.